پر دولتي دنده د اسلامي امارت لخوا د یو پاکستانی ګمارل او د امریکا او کاناډا اقتصادي کړکېچ درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر یوې باوري سرچینې حماسي رسنۍ ته له نومښودنې پرته ویلي چې د اسلامي امارت د حج او اوقافو وزیر یو پاکستانی متقاعد ویناوال د دې وزارت د ژباړن او وایان په توګه ټاکلی دی. نوموړي د دې خطیب د نوم او تنخوا په اړه څه ویلي نه دي، خو ډیره کړې ده چې د هغه زامنو له 2008 زیږدیز کال راهیسې په بلوچستان کې په پاکستانی پوځ کې دنده ترسره کړې. سرچینې ویلي په داسې مهال کې چې ګڼ شمېر افغانان بې دندې دي او په حساسو ځایونو کې د پاکستانیانو ګمارل له دې هیواد او وګړو سره ظلم دی. دویم خبر د امریکا او کاناډا اقتصادي کړکېچ. د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټروډو د خالي یاشنبې پر ورځ کاناډایانو ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا له لوري د نورو ټیکسونو د لګولو په غبرګون کې کاناډا به د 155 میلیارډو ډالرو په ارزښت د امریکایي توکو پر وارداتو 25% ګمرکي ټیکس ولګوي. ټروډو ډیره کړه چې د دغو ټیکسونو 10 میلیارډ ډالر به د راتلونکي درېنۍ یا سې شنبې له ورځې پلي شي او پاتې 125 میلیارډ ډالر ټیکسونه به په 21 ورځو کې دننه پلي شي. دا اقدام وروسته له هغه ترسره شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری پر لومړی یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د کاناډا او مکسیکو پر ټولو وارداتو باندې 25% ټیکس ولګوي. 25% ټیکس ولګول شي. ټروډو د امریکا دغه پریکړه وغندله او خبرداری ورکړ چې دا ټیکسونه به د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان او د دوی اړخیزو اړیکو پراخېدو ته به تاوان ورسوي. هغه له کاناډایانو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي، د کاناډا جوړ شوي توکي وپیري او د امریکا پر ځای د خپل هیواد دننه سیل ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دا هم ویلي چې کاناډا له ټیکسونو سره بیره د نورو احتمالي هڅو ارزونه هم کوي چې پکې د مهمو معدني صادراتو محدودیت، د انرژي تدارکاتو ته بدلون ورکول او د نورو ستراتیژیکو سوداګریزو همکاریو په اړه به هم له سره غور وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.